د اشرف غني او د CIA مشر ترمنځ د بندو دروازو تر شا پټه لیدنه او د پاکستان ورخطایي. ولسمشر غني او د CIA مشر ترمنځ څنګه پټه لیدنه ترسره شوه؟ تازه جزئیات څه دي؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. یوې باوري سرچینې ویلي دي چې ولسمشر غني د امریکا د استخباراتو یعنې CIA له مشر ویلم برز سره د بندو دروازو تر شا کتلي دي. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل په خبر کې نوم واخیستل شي د چنګاښ په څلورمه په ژواک خبري اژانس ته وویل چې دغه لیدنه پرون په واشنګټن کې ترسره شوې ده. سرچینې زیاته کړه یادې لیدنې چې د بندو دروازو تر شا ترسره شوه شاوخوا 2.5 ساعته یې دوام کړی دی. سرچینې وویل چې له ولسمشر غني سره په دې لیدنه کې ډیر محدود کسان ول چې شاید شمیر 3 یا 4 کسانو ته رسیدل. هغه وایي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د ډیرو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې، خو په دې اړه نور جزئیات په ډاګه نه کړل. د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پرون امریکا ته ورسید. له ولسمشر سره په دغه سفر کې د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر اني فاطمه او یو شمېر نور چارواکي ملګرتیا کوي. ولسمشر اشرف غني پرون واشنګټن ته له رسیدو سره سم په پیل کې په سنات جرګه کې د ډیموکراټانو له مشر چارلز شومر او د جمهوریت پالو له مشر میچ ماکنل سره وکتل. دغه امریکایي چارواکو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو چاره وځنډوي. ټاکل شوي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې ووځي. دغه راز ټاکل شوي چې ولسمشر غني نن د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم وغوري او د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې به وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه را سره لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.